بسم الله الرحمن الرحيم. اجوفي واوی اسباب استفعال الاستقامة استوار شدن. د اجوفو گردانونا ذکر کېدل په تیر سبق کې د سمع يسمع څخه د اجوفي یایی گردان ذکر شو، ورسره د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. بیا علامه صاحب په تیر سبق کې د باب افتعال څخه د اجوفي واوی گردان ذکر ک الاقتیاد. بیا د دغه باب اقتیاد د اسم فاعل، اسم مفعول او اسم ظرف د صيغو په منځ کې فرق ذکر کړلو. د هغه نه وروسته بیا د همدغه باب د ماضی او د امر په صيغو کې فرق ذکر کړ. بیا د باب افتعال څخه د اجوفي یایی گردان ذکر کړ الاختیار. اوس د دې زینا علامه صاحب بعضی نور گردانونا د اجوفو څخه ذکر کوي او د هغو د صيغو تعلیلات. نو فرمای اجوفي واوی اسباب استفعال. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخلا تر روان قسم چهارم پورې پنځه خبرې بیانول دي، پنځه خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د باب استفعال نه بعد د اجوفي واوی گردان درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دې باب استفعال د صيغو تعلیلات بدرتا ذکر کړي. دریم نمبر خبره د باب استفعال نه بعد د اجوفي یایی گردان درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره د باب افعال نه بدرتا د اجوفي واوی گردان ذکر کی. او پنځم نمبر خبره د دې باب افعال د صيغو د تعلیلاتو کیفیت بدرته بیان کی. نو نننی سبق په دې پنځه خبرو باندې مشتمل دی. دا پنځه خبرې په نن سبق کې بیانېږي او ذکر کېږي. اول نمبر خبره څه شی وه؟ اول نمبر خبره وه په نن سبق کې چې د باب استفعال نه بدرته د اجوفي واوی گردان بیان کی. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي اجوفي واوی اسباب استفعال گردان په متن کې ذکر دی. نو ګورې ورته دی اول نمبر خبرې ته اجوفي واوی اسباب استفعال گردان او صرف صغیر د اجوفي واوی د باب استفعال نه الاستقامت استوار شدن په معنا د نیغېدلو سره. استقام يستقيم استقامة فهو مستقيم الأمر منه استقم والنهي عنه لا تستقم الظرف منه مستقام. استقام دراصل استقوى مبود بقاعده هشتم حرکت واو بما قبل دادا و اورا الف کردن. دوهم نمبر خبره څه وه په نن سبق کې؟ دوهم نمبر خبره وه چې د دې باب استفعال چې استقام یستقیم دی د دې د صيغو تعلیلات به درته بیان کی. نو دا دوهم نمبر خبره چې د صيغو تعلیلات بیانول دي علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي استقام در اصل استقوما بود. علامه صاحب فرمای استقام ماضی دا په اصل کې استقوما و. نو پدې کې اتم نمبر قانون لګیدلې ده. د اتم نمبر قانون د وجنا
چې د یقول یبیع یا د یقال یباع قانون ورته ویل کیږي. نو د دې اتم نمبر قانون د وجنه د واو حرکت چې فتحه ده اغا ما قبل ساکن ته چې قاف ده دا قاف ساکن ده نو دیتا د واو حرکت فتحه نقل کړل شولا او دا واو په الف سره بدل شو د اتم نمبر قانون د یقال یباع قانون د وجنه. او مضارع د دې یستقیم راضی دا یستقیم اصل کې یستقویمو پدې کې هم امدق اتم نمبر قانون لګیدل دی خو اتم نمبر قانون کې مونږ ویلو کله چې په واو او یا باندې فتحه راغلی وا او ما قبل دغه صحیح ساکن و نو د دې واو او یا حرکت ما قبل تنقل کول او دا واو او یا 50 سره بدلیږي بیا الف سره بدلول شي. خو که کسره راغلی و په واو او یا ضمه راغلی و په دې صورت کې بیا صرف حرکت نقل کیږي دا واو او یا په خپل حال باندې کیږي. صحیح شو صرف نقل د حرکت بیا راځي. خو دلته یستقیمو چې اصل کې یستقویمو په دې کې هم د اتم نمبر قانون لګیدل خو د اتم نمبر قانون د وجه نه دلته صرف نقل د حرکت راغلی دی. د دې واو حرکت چې کسره ده ما قبل ساکن ته نقل کړی شو چې قاف دی چې نقل شو نو یستقیمو شو چې یستقیمو شو اوس دی صيغه ته قانون د میعاد متوجه شو چې دریم نمبر قانون دی د میعاد قانون د وجنه واو ساکن واو ورسته د کسرې نه واقع شو چې واو مدغم نه دی نو دغه واو بدل 50 سره شو یا سره. نو بیا په مضارع کې دا دوه قانونونه لګیدلي یو د یقول یبیع او دوهم چې د میعاد قانون لګیدلی دی په دې ورسېدلی. او دارنګي د دې باب چې کوم مصدر د استقامتون نو د مشهور قول مطابق چې استقامتون دا اصل کې استقوامون چې استقوامون نو د دې اتم نمبر قانون د وجنه د واو حرکت چې فتحه د ما قبل قاف ته نقل کړل شو واو په الف سره بدل کړل شو او چې بدل کړل شو په الف سره نو اجتماع ساکنین راغی دوا الفا چې دواړه ساکن دي جمع شول نو بنا بر اختلاف په دې کې یو الف حذف کړل شو یې په عوض کې په اخر کې تا راوړل شو نو استقامه تندرنه جوړ شو. دا د مشهور قول مطابق چې د دې استقامتون اصل څه شي دی استقوامون. د کې یو بل قول هم دی چې د هغه بیان او وضاحت په تفصیل سره ورسته په افاداتو کې به ذکر شي. د دې د استقامتون د دې پورا وضاحت او تفصیل ان شاء الله دا په بحث د افاداتو کې څه دی را روان دی. بعض علما کرام فرمایي چې دا اصل کې استقوامتون دی. صحیح شو خو دې مکمل بحث او بیان را روان دی وروسته په بحث د افاداتو کې هلته به بیا په تفصیل سره بیان کو. خدا مشهور قولو دا مې درته ذکر کړ چې استقامتون دا په اصل کې استقوامون و پوه شوې. او مستقیم اسم فاعل دا په اصل کې مستقومون و. مستقیم اسم فاعل په اصل کې څنګه دی مستقومون. په دې کې هم د یقول یبیع قانون لګېدلی دی. اول پکې د یقول یبیع قانون لګېدلی د واو حرکت نقل شو ما قبل ته بیا میعاد قانون د وجې نه دغه واو په یا سره بدل دغه واو په یا سره بدله شوله. ګورئ ورته خو دا خبره یا ساتئ چې په مضارع کې په صيغه د جمع مؤنث غائب او حاضر په دې دوو صيغو کې چې ده دغه یا چې بدل د واو نه راغلی دا بیا اجتماع ساکنین د وجې نه څه کېږي حذف کېږي.
دارنګي په صيغو د امر او د نهي کې دارنګي په صيغو د مضارع مجزوم کې عین چې دی عین دا د التقاء ساکنین د وجې نه کیږي حذف کیږي. کوم ځای کې اجتماع ساکنین راځي نو په دغه صيغو کې په صيغو د امر کې په صيغو د نهي کې دارنګي په صيغو د مضارع مجزوم کې یعنی په مضارع باندې کوم حرف جزم داخل شوی وي نو د بیا چې الته چرته اجتماع ساکنین راځي التقاء ساکنین راځي نو د دې التقاء ساکنین اجتماع ساکنین د وجې نه د عین کلمه چې د ذات کیږي حذف کیږي. خو بیا کله چې د دې صيغو سره صيغو د امر سره یا صيغو د نهي سره یا صيغو د مضارع مجزوم سره دې صيغو په آخر کې چې د نون ثقيله ولګولی شي یا نون خفیفه نون ثقيله راوړلی شي یا نون خفیفه نو بیا دغه محذوفه کلمه چې عین دی دا واپس راځي ځکه هغه اجتماع د ساکنین چې دی هغه ختمیږي اجتماع د ساکنین څه کېږي ختمیږي ځکه نون ثقيله او خفیفه دا د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه غواړي چې فتحه غواړي نو اجتماع د ساکنین ختمیږي چې اجتماع د ساکنین ختم شو نو هغه بیرته راځي د عین کلمه واپس معاد کیږي. لکه مثال یو مثال استقیمن استقیمن دا اصل کې استقیم دی د امر صيغه ده واحد مذکر امر حاضر معلوم استقیم عین کلمه چې یاد ده حذف شوی ده د اجتماع ساکنین د وجې نه ځکه میم ساکن دی الته یام ساکن ده اجتماع ساکنین راغلی او د هغې د وجې نه یا حذف شو. خو اوس کله چې موږ د دې امر په صيغې په آخر کې نون ثقیله راوړو چې نون ثقیله م راوړو نو دا عین کلمه چې دا څه شوله واپس راغله. واپس ولې راغله ځکه چې دی هغه اجتماع د ساکنین د حذف کېدلو چې کوم علت و کوم سبب و هغه ختم شو. علت او سبب د حذف کېدلو هغه چې دی دوه ساکنینو د دوه ساکنینو جمع کېدل و اوس دوه ساکنین دلته نه جمع کېږي ځکه نون ثقیله چې ماخر کې ولګوله نو د نون ثقیلې د وجې نه په څه راغله په دوهم ساکن باندې چې میم دی په هغه باندې فتحه راغله ځکه نون ثقیله چې دا د خپل ځان نه مخکې څه غواړي فتحه. ګورئ ورته استقامه در اصل استقوامه بود استقامه په اصل کې استقوامه او دا دوهم نمبر خبره ده. استقامه در اصل استقوامه بود استقامه په اصل کې استقوامه او بقاعده هشتم اتم قانون د وجې نه حرکت واو به ما قبل دا حرکت د واو ما قبل ته ورکړی شو. واو را الف گردن او واو په الف سره بدل شو. حرکت د واو ما قبل ته نقل کړی شو او بدل په چا سره کړی شو الف سره. یستقیم او یستقیم مضارع در اصل یستقیم بود په اصل کې یستقیم بعد نقل حرکت واو بما قبل ما قبل تا د واو حرکت نقل کولونا ورستا واو بقاعده سیوم واو د دریم قانون د وجنا چې میعاد قانون دی یا شد بدل بیا سره شلا. استقامت در اصل على ما هو المشهور استقامت مصدر در اصل پاسل کی على ما هو المشهور د مشهور قول مطابق د چشي د مشهور قول مطابق استقواما بود استقواما و پدې کې یو قول بلم دی چې دا په اصل کې استقواما تن دی نو ځکه ویل چې د مشهور قول مطابق على ما هو المشهور د مشهور قول مطابق استقواما بود استقواما بعد اعمال قاعده يقال قانون د جاری کولونه ورستا الف به التقاء ساکنین افتاد الف د التقاء ساکنین د وجنه غرزید وتا او تا در آخر پاخر د مصدر کې برای عوض د عوض لپاره افزودن زیاده کړل شو یعنی د دغه الف په بدل کې په آخر د دې مصدر کې چې د تا زیاده کړل شو تا راوړل شو
کوم الف چې حذف شو دی الف کې اختلاف دی چې اول حذف کیږي که دوهم په دې کې د علماء اختلاف دی خو بنا بر اختلاف یو حلف حذف کړلی شو د دغې په بدل کې په آخر کې تا راوړلی شوله نو استقامتون شد استقامتون شو مستقیمون او مستقیمون اسمی فاعل صیغه در اصل مستقیمون بود باصل کې مستقیمون و مثلی استقیمو پشان د استقیمو در آن تعلیل کردن پدې کې تعلیل وشو در امر و نهی په صيغو د امر او د نهی کې و دیگر صيغ مضارع مجزوم په نور صيغو د مضارع مجزوم کې عین به التقاء ساکنین افتادا عین د التقاء ساکنین د وجنا غرزیدلې ده عین د التقاء ساکنین د وجنا څه شوی دی غرزیدلې د امر په صيغو کې دارنګي د نهی په صيغو کې دارنګي د مضارع مجزوم په صيغو کې په کمزې کې چې دو ساکنین جمع کیږي نو الته چې د التقاء ساکنین د وجنه چې د عین کلمه دا حذف کیږي وهكذا دوشان در يستقمنا وتستقمنا دوشان دی په يستقمنا او تستقمنا د مضارع معلوم په دې دوه صيغو کې چې د جمع مؤنث غائب او حاضر صيغې دي په دې کې چې هم د عین کلمه د اجتماع ساکنین د وجې نه ورځيږي وان محذوف او دغه محذوف حرف او دغه محذوف کلمه چې عین کلمه ده بوقت لحوق په وقت د پیوس کېدلو د نون ثقيله او خفيفه او د نون خفيفه کې در امر و نهي په صيغو د امر او د نهي کې بعض آیت واپس راځي په وقت د پیوس کېدلو د نون ثقيله او د خفيفه کې په صيغو د امر او نهي په صيغو د امر او نهي کې چې کله دا د دې صيغو په اخر کې نون ثقيله او خفيفه پیوس شي نو دا محذوفه کلمه چې عین کلمه دا واپس راځي استقیمن ولا تستقیمن گویند استقیمن ولا تستقیمن ویل کیږي اجوبی ای اسباب استفعال الاستخاره طلب خیر کردن دریم نمبر خبره څه وا نن سبق کې دریم نمبر خبره وا چې د باب استفعال نه بد اجوبی ای گردان درته بیان کی نو دا علامه صاحب ذکر کوي دا دریم نمبر خبره چې د باب استفعال د اجوبی ای گردان بیانول دي نو علامه صاحب فرمایا اجوبی ای اسباب استفعال گردان د اجوبی ای د باب استفعال نه الاستخاره طلب خیر کردن خیر طلب کول استخار يستخير استخاره بالکل بعینه پشان د چا د استقام استقیم پشان هیڅ فرق پکې نشته خو صرف فرق دومره دی چې هغه اجوفي واوي و د اجوفي یایي دی اما قوانین دلته هم لګېږي تاخر پوری چون استقام استقیم پشان د استقام استقیم اجوفی ای اسباب فعل قام یقیم اقامتا څلورم نمبر خبره څه شوه څلورم نمبر خبره دا وه چې د باب فعال څخه بعد اجوفي واوي ګردان درته بیان کړي نو دا څلورم نمبر خبره ګردان د اجوفي د باب فعال د اجوفي واوي نه درته بیانوي علامه صاحب په دې عبارت سره اجوفي واوي اسباب فعال ګردان د اجوفي واوي د باب فعال نه اقام يقيم اقامة فهو مقيم واقيم يقام اقامة فهو مقام الامر منه اقم والنهي عنه لا تقم الظرف منه مقام اعلالات صيغين باب بعينه اعلالات استقام استقيم هست پنځم نمبر خبره اخرنۍ خبره نن سبق کې څه وه چې د باب فعال چې اقام یقیم دی د دې د صيغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کړي نو دا علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اعلالات صيغین باب بعینه اعلالات استقام استقیم علامه صاحب فرمایي د دې باب افعال د اقام یقیم اقامتا د صيغو تعلیلات بعینه پشان د اعلالات د استقام استقیم دي څنګه چې الته اعلالات کېدل په باب استقام استقیم کې کم قوانین لګېدل همقه قوانین دلته هم لګېږي همقه تعلیلات دلته هم کېږي نو دا به موږ په تاسو باندې پرېږدو چې دا تاسو په خپله وکئ که بیا هم مشکل بیا
پښتنه وکي بیا به موږ درته وکړو. نو دا 5 نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي، فرمایي اعلالات صيغین باب د دې باب د صيغو تعلیلات بعینه اعلالات استقام یستقیم واست بعینه پشان د استقام یستقیم دی هیڅ فرق او تغییر پکې نشته مشانتی دی. نو داونه نه سبق چې مشتمل په 5 خبرو باندې. اول نمبر خبره د باب استفعال درته د اجوفی واوی گردان ذکر کړ. دوهم نمبر خبره د دې باب استفعال د صيغو تعلیلات درته ذکر کړ. دریم نمبر خبره د باب استفعال درته د اجوفی یای گردان بیان کړ. څلورم نمبر خبره د باب افعال درته د اجوفی واوی گردان ذکر کړ. او 5 نمبر خبره د دې باب افعال د صيغو د تعلیلاتو کیفیت درته ذکر او بیان کړ.